نن یو سړی در ښیم په پښتو ادب کې د هغه خدمات چې دي هغه قابل غور دي. د پښتو په ادب کې ځینې شخصیات داسې دي چې هغو پښتو ته ډېر څه وړاندې کړي دي. یعنی یو زمانه داسې راځي چې پښتو کې ډېر شیان نسته، بنیادي هغه ریفرنس بک چې ورته وایي هغه نسته، نو ځینې شخصیاتو پر هغه باندې ډېر کارونه کړي دي، پښتو ته ډېر څه وړاندې کړي دي. نو د سړي نوم دی دوست محمد خان کامل. د تحقیق له لارې د څېړنې له لارې کامل صاحب موږ ته ډېر څه وړاندې کړي دي. یعنی که زه له تاسو سره د کامل صاحب کتابونه او کار و زیار باندې نن وغږېږم، زموږ موضوع هم دغه دی چې زموږ د څېړنې یو غټ شخصیت دی. د ده شخصیت چې دی هغه موږ ته پښتو ادب کې ځینې بنیادي کارونه په لاس راکوي او ځای په ځای اختلاف ورسره کیدی سي. ضروري نه ده چې د ده هره خبر د صحیح وي. دی هم محقق دی، تحقیق یې کړی دی. نو تحقیق چې وي هغه حرف آخر نسي ورته ویلی. په تحقیق کې گنجایش وي هغه روان وي، بدلون روان وي. خامخا څه ناڅه بدلون پکې راځي، نوی شی سړي ته په لاس ورسي، نوي خبرې په لاس ورسي. نو هغه بایوګرافي باندې زه غږېدلی یم، له تاسو سره مې شریک کړې ده. بایوګرافي ضروري نه ده، خو بهرحال د سرسري به درته وایم. د پلار نوم یې فوجون خان وي. په 14 سپتمبر 1915 کې په مردان کې زوړ کړی و، یا به داسې وایي په 14 سپتمبر 1915 کې زوړ کړی و. پلار یې چونکې جج و، نو د ده تربیت د دغه پلار په ذریعه سوی و. پلار یې تبادلې یو بل خواته کېدلې، نو دی به هم ورسره تللی. نو دا د سبق سلسله چې ده دا یې داسې سره تقسیم ده، کله هلته کله هلته. نو زموږ څېړونکو لیکلي دي چې په 1932 کې د له مردان های سکول څخه میټرک کړی وي. په 1904 درس کې چې دی له پېښوره څخه اف ایس سی یا اف ای کړې وله، 12 پاس کړی و. په 1906 درس کې 14 پاس کړی و. بیا په هغه زمانه کې، یعنی دا د پاکستان تر جوړېدو له مخه خبرې دي، په هغه زمانه کې بیا په علیګړ پوهنتون کې دی دورې تللی دی، داخله یې اخیستې ده. په فلسفه کې ایم ای کړې ده، دا د 1938 کال خبره ده. بیا یې ایل ایل بي کړې ده، د قانون ډیګري اخیستې ده په 1941 کې. بیا راغلی دی خپلې سیمې ته، او هغه زمانه کې د غټو غټو عهدو پیشکشونه ورته سوي دي. نو دی داسې آزاد سړی دی، د نوکرۍ ځای یې نه وي، نو وکالت یې شروع کړی دی. وکالت به یې کاوی، ښه صفا ژوند یې تېر کړی دی، ښه ژوند یې تېر کړی دی. په کله چې دی په پېښور کې په اسلامي کالج کې سټوډنټ وي، هلته یو مجله چاپېږي، لکه زموږ په اداره کې چې رګېسنګ مجله چاپېږي زموږ د کالج. نو دی د هغه زمانې خیبر میګزین ورته وایي، د خیبر مجلې ایډیټر پاته سوی دی. بیا په مخ کې یو بله اداره ده چې دی هلته تللی دی، ایډورډ کالج، تجلی مجله. د تجلی مجلې مې ایډیټر پاته سوی دی. یعنی په سټوډنټ لایف کې زموږ کامل صاحب د لیک سړی دی. که چیرې تاسو اوس لیک زده کوئ، یا ستاسو شوق له اوسه له لیکه سره وي، کتابونه مو لیکل، مضمون مو لیکئ، بس بیا تاسو ټول عمر دارنګه د لیک ماده لرلی سي. نو دا سړي په 12 په زمانه کې هم د مجلې ایډیټر، د 14 په زمانه کې هم. نو ښکاره خبره ده د دې اثرات پر راغلي دي، د ژوند چې دی هغه یې ورښایسته کړی دی. دې سړي موږ ته ځینې د تحقیق له لارې داسې کارونه کړي دي، زه به یې له تاسو سره شریک کړم، تاسو بیا د هغه وګوراست. زما یقین دی زموږ کتابتون ته ما څو کتابه د ده راوړي دي، نو تاسو یې وار وګورئ چې دغه سړي کوم زیار ایستلی دي او په څه طریقه ایستلی دي. که چیرې تاسو د ده پوره بایوګرافي غواړئ، دا یې بایوګرافي د ګډ ده. دا ډاکټر زبیر اسرت صاحب ایم فل ورباندې کړی دی. د ده ټول ژوند چې دی، چې ده په ژوند کې له زوکړې زه راواخې بیا تر مړینې پورې هر څه چې یې کړي دي هغه په دا کتاب کې موجود دي. دا زموږ د دغه څېړنوال یا د څېړونکي د ایم فل تیسیس دی. هغه زمانه کې
د کار پر کړی دي. نو ستاسو ښه مرسته کوي. تاسې وګوراستئ دا کتاب پیدا کېږي په مارکیټ کې فلحاله ګړی، بیا به داسې وخت راشي کتابونه بیا نه پیدا کېږي، سیوار چاپ سي له مارکیټه ووځي بیا یې نسئ پیدا کوی. نو زما دا یقین دی چې تاسې اوس پیدا کاستئ. نو هر شخصیت وایاست. زه هر کله تاسو ته وایم د هغو خلکو ځینې احسانات داسې وي، یعنی اوس دا بلډینګ دی دا جوړ سوی د دغه یو فاونډر دی، یو زمانه کې په دا مځکه کالج نسته، نو یو چا دا سوچ دی دا کالج یې جوړ کړی دی. نن هغه سړی نسته، لیکن کم کام چې ژوندی وي هغه سړی دغه سړی نه رهي چې دا کالج اول جوړ کړی چا دی. نو بیا د هغه احسان وي پر خلکو چې یاره زموږ دا اداره یې جوړه کله 40 کالو څخه چلوږي روانه ده، نو له 40 کالو څخه چې روانه ده نو څومره خلکو ژوند به جوړ سوی په دا اداره کې. نو د دغې ادارې هغه چې اول له وارې دا سوچ راوړی دی څوک وي هغه نازول پکار دي. دا د پښتو ژبې د تحقیق په دنیا کې هم داسې خلک شته چې چا تحقیق کړی دی، چا موږ ته بنیادي ماخذونه وړاندې کړي دي. ما درته وویل ضروري نه ده چې هغه بنیادي ماخذ دې 100% برابر وي، هره خبره دې صحیح وي. هغه هم تحقیق کړی دی، نو پر مخ به موږ ته نوی مواد په لاس راشي یا د زاړه مواد رد به په وسي. نو د تحقیق دا اصول دی، په دې باندې نه لیکوال خوا به دی، نه په پښتو اثر اچي، نه په بله ژبه، د هرې ژبې دا اصول دی. نو د تر ټولو خوندور کتاب په 1951 کې چې چاپ سوی و خوشحال خان لیکلی دی، خټک، په اردو ژبه باندې د خوشحال خان په اړه باندې. دا کتاب د اشاعت سرحد لخوا اداره اشاعت سرحد لخوا چاپ سوی و په 1951 کې. خوشحال خان خټک په اردو د خوشحال بابا د ژوند داسې اړخونه ښکاره کړي دي چې تر دغه کتاب له مخه موږ ته په لاس نه راځي. ډېر ناڅرګند اړخونو ته کامل صاحب پام سوي دي او وړاندې کړی دی. دا کتاب په ویلو ارزي او تر ټولو د خوند خبره دا ده چې دا کتاب غالبا شیر محمد کریمي صاحب پښتو ته مړولی دی، ترجمه یې هم سته. نو تاسو د دغه کتاب که پښتو وایاست که اردو وایاست په دواړه شکل کې موجود دی. د کامل صاحب دغه جارسي دي، دا ستاسو ډېره مرسته کوي. دغه رنګه په 1952 کې کامل صاحب د خوشحال بابا کلیات مرتب کړي وو چې په هغه زمانه کې د خوشحال خان خټک څومره کتابونه دستیاب ول په لاس ورغلي وو، دا یې ټول سره راټول کړي وو، پرې وځای کړي وو. نو پرې وځای شکل د دا مطلب سوی چې ته له لسو کتابو څخه چې کوم پیسې ګارې هغه پرې وځای واخ، قیمت یې هم کم وي، کتابونه هم ګرد پرې وځای وي. نو دا کلیات چې دی دا هم کامل صاحب مرتب کړی وو. خوشحال بابا کلیات مرتب کړی دي. خوشحال بابا کلیات مخکې مرتب سوی وو، نو کامل صاحب چې بیا مرتب کړی دی نو هغه یې مخته ایښي دي، بیا یې نوی کار پر کړی دی چې داسې نه وي په هغه کې څه کمي او زیاتوالی راشي، هغه یې مراچولی دي. زموږ د خوشحال بابا یو زوی دی سکندر خان خټک نومیږي، د دغه دیوان یې چاپ کړی وو په 1953 کې. دیوان سکندر خان خټک نومیږي، ښه ښایسته سریز یې پر لیکلی دا کوچنی دیوان دی. تاسې وګوراستئ د کامل صاحب زیار وګورئ، بیا شاعر د خوشحال بابا زوی دی، نو هغه زموږ په ګټه پرې وځي. نو دغه د څېړنې دغه کار یې هم ترسره کړی دی. د رحمان بابا په نامه باندې په 1958 کې کتاب لیکلی و. دا کتاب چې دی د رحمان بابا د ژوند داسې اړخونه راښیي لکه ده چې پر خوشحال کړی و. یعنې زموږ په ادب کې دوه غټ شخصیات، یو رحمان دی یو خوشحال دی. د دغو دواړو د ژوند اړخونه ناڅرګند اړخونه موږ ته کامل صاحب راښکاره کړي دي. پر رحمان بابا هم ښه غټ کتاب لیکلی دی او ډېرې زیاتونې پکې کړي دي، ډېر نوي نوي خبرې کې کړي دي، ډېر نوي نوي خبرو ته یې پام سوی دی. ځکه دی حیثیت لري، معتبر دی، خلک یې خوښوي. د خوشحال بابا مسی دی افضل خان خټک نومیږي، د اشرف هجري زوی و. دغه د پښتنو یو تاریخ مرتب کړی و په هغه زمانه کې، تاریخ مرصع نومېدی. دا د کامل صاحب تر وخته پورې ناچاپ و. کامل صاحب راولاړ شو، دا کتاب یې ټول چاپ کړی دی، دا بیا تحقیق دی. نو په هغه تاریخ مرصع کې چې کومې خبرې دته متنازع ښکاره سوي دي یا تحقیق غواړي، د لاندې حاشیه ورسره لګولې ده. حاشیه دا معنا چې فرض که افضل خان خټک ویلي دي چې دغه جنګ په دغه کال وسوي،
داسې روان و دا داو د بیا بل ځای ویلی دي نو هلته اشیا ولګوي د افضل خان دا خبره چې ده په دا کتاب کې داسې راغلې ده په دا کې داسې راغلې ده نو دا به بیا تاسو فیصله کوئ دا څوک چې وایي چې کومه خبره صحیح ده صحیح دي نو حاشیه یې ورسره لیکلې ده سریزه یې ورسره لیکلې ده او په پای کې چې کومې نسخې د مرتب کړي دي لفظو فرقونه یې راایستلي دي چې په کومه نسخه کې دا لفظ دی په کومه نسخه کې دا لفظ دی نو ماله دغه څخه دا یو لفظ راواخیستی سم کم یو دی هغه دی دا به تی فیصله کوي تحقیق دغته وایي په انګریزانو پر خوشحال بابا باندې لیک کړی آن فارن اپروچ ټو خوشحال په انګریزي باندې د کامل صاحب کتاب دی په 1988 کې چې انګریزانو کوم اپروچ خوشحال بابا ته سوی و کومې خبرې زیاتوب سوی و کمبود سوی هغه ټول په ګوته کړي دي او په انګریزي ژبه یې جواب هم کړی دی وضاحتونه هم کړي دي ښایسته کتاب دی وایي ګوراستی نو کامل صاحب دونې لوی سړی دی چې هم په اردو لیکي هم په پښتو لیکي هم په انګریزي لیکي لیکن لیک ګرد په پښتو ژبه کوي د تحریر ژبه چې هره یې وایي کار د پښتو ادب ته کوي په 1984 کې بیا زموږ کامل صاحب را ولاړ سوی د رحمان بابا کلیات مرتب کړي دا یې چاپ کړي یعنی د رحمان بابا شعرونه خواره واره پراته وو هلته دیوان چاپ سوی هلته چاپ سوی ځینې شعرونه په هغه دیوان کې نسته ځینې په هغه کې نسته دا یې ګډ سر راټول کړو یو دیوان یې ځینې جوړ کړي دا ډېر ګران کار دی دا سره ترتیبه یې دا ډېر وخت اخلي ډېر ماغزه اخلي ډېره خواري ده نو دغه سړي د خوشحال کلیات هم مرتب کړی وو د رحمان بابا کلیات هم مرتب کړی وو دا ډېر د کار کتاب په 1985 کې د یو کتاب چاپ سوی دی نوم یې چې 1413 د کتاب نوم دی عیسوي په دا کې دی وایي چې په دغه کال د پښتنو غورځنګ پیل سوی و د پښتنو د یووالي خبره سوې وه دا غورځنګ را مخته سوی و نو دا تاریخي کتاب دی 1413 نومیږي وایي ګوراستی د کامل صاحب دا کتاب زموږ ډېر په ګټه تمامېږي ډېره ښه څېړنه یې وړاندې کړې ده اتفاق او نه اتفاق هغه ستاسو خپل کار دی که تاسو ډېره مطالعه لرله نو هغه به تاسو بیا په هغه خپله مطالعه رد کولی شئ د هغه خبرې نوې خبر به په دلیل وړاندې کواستی د فارسي شاعر هم و زموږ کامل صاحب خمخانه یسرب یې د فارسي شعرونو کتاب دی دا یې هم وړاندې کړی دی په 1987 کې چاپ سوی دی د ده له مرګه پس چاپ سوی و په 1993 کې د فکرونو ډیوې شاعري ولا بیا د مرګ پس چاپ سوی و دا د کتاب دی غرض دا دی چې دا سړي په کتابونو باندې سریزې لیکلي دي یعنی ته یو کتاب ولیکې بیا د هغه په سر کې څوک تاله کتاب ورډې دا راولیکه نو هغه ستا د ګډ کتاب تجزیه وکړي دا کتاب کې دا د خوبي او خامي ګرده وشي ښېګړه او بدګړه ګرده ښکاره کړي ښه نو دارنګه د کامل صاحب دغه پوره کتاب دی دونې سریزې لیکلي دي پر کتابو باندې په بېلابېلو رسالو کې د ده مضامین چاپ سوي دي په هغه رساله کې نو دا چې بیا سړی مشهوره سي غټ سي بیا یې شاګردان د هغه مینوال را ولاړ سي د هغه یو شی راټولي کتابي شکل ورکوي نو کامل صاحب دا وخت په پښتو ادب کې ډېر شهرت لري نو هر څوک امفل پر سوی دی خلک پی ایچ ډي پر کوي کار پر کوي د هغه د ژوند دا ناڅرګند اړخونه دا ټول سوي نه دي هغه اړخونه سره راټولی ښایسته کوي نو تاسو یو ذهن جوړ کړئ د دوست محمد خان کامل صاحب پر پښتو ادب باندې ډېر لوی احسان دی که دا سړی مه وایه موږ به د خوشحال بابا د ژوند په ډېرو اړخونو نه خبر د رحمان بابا په ډېرو اړخونو به نه خبر د افضل خان خټک تاریخ مرصع به نه وه که وایي هم چاپ به نه وه او که چاپ سوی وای نو ځای په ځای به داسې خبرې راغلي وې چې هغه به موږ قبلولې د کامل صاحب تجزیه به نه وه ځای په ځای به دې خبرې راغلي چې کامل صاحب سره به موږ اتفاق نه کوو چې دا خبره داسې نه ده رد کوو به نو هغه ته به دلیل وړاندې کوو نو تاسو په دغه باندې زه د کامل صاحب و زیارو ته رابولم تاسې وګوراستئ د کتابونه وګورئ د اسکندر خان خټک دیوان بس دغه یوه نسخه وه پیدا کړې وه چاپ کړې ده تر چاپ یې رسولې ده نو دا که مه وایي د کار مو یې کړی موږ به په اسکندر خبر هم نو د خوشحال زوی و شاعر و دونې کتاب یې لیکلی نو غرض دا دارنګه خلک چې د پستایلو ارزي او زموږ د لیجنډو په کتار کې ولاړ خلک دي دا به هر کله ستایو که چیرې تاسو په ذهن کې د کامل صاحب په اړه پوښتنه راستئ
و یک کس دی. نستا